سلامونه وخت مو په خیر د تیرو نیوز 24 ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. شنبه د 1404 هجري لمریز کال د کب نهمه او د 2026 زیږدیز کال د فبروري 28مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې د افغانستان 24 کلن د ګډو رزمي هنرونو لوبغاړی عبدالله سلطاني د آزادو سیالیو د سازمان یا اوکتاګون په 85مه سیالۍ کې د محمد ولید سره چې د عراق له کردستان څخه دی مخامخ کیږي. د سیالي د 1404 کال د کب میاشتې په 14مه نیټه د جرمني په هامبورګ ښار کې ترسره کیږي. د بلخ ولایت د وزلوبې فدراسیون د استازولۍ لخوا د دغه ولایت په مرکز کې د لسګونو چپاندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې صفت الله پهلوان د دې پړاو سیالیو اتل شو. او د نړیوال سپورت له ډګره د ایران د فوټبال لیګ سازمان د اعلان له مخې د امریکا او اسرایلو د برید او د جګړې له پیل وروسته په دې هیواد کې د فوټبال ټولې سیالۍ په ټولو کچو کې ځنډول شوي دي. د دې پریکړې پر بنسټ د غوره لیګ او لومړی درجې لیګ 8 لوبې چې ټاکل شوې وه د شنبې په ورځ د کپ په نهمه ترسره شي لغوه شوې. او وروستی خبر همدا چې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی ډیرل میچل د روان 2026 کال د جنوري میاشتې غوره لوبغاړی ونومول شو. میچل له نړیوال جام وړاندې د هند پر وړاندې لوبډلۍ کې ښه ځلیدلی و. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خبرونې د الله په امان.